250 रसूल खान लिखा। بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو زورات الیم تاسو ګورئ وای صاحب سوال چې راغلی جی تحصیل خوازخیله بانډای کې کوم ځای کې چې یو لویه منډای جوړه شوې ده چې په هغې کې سبزیانې مختلف قسم او ورسره فروټ هم چې دی د منډای ته راځي او بیا د دې ځینه د پاکستان په سطح او بیا د خیبر پختونخوا مختلفو سیمو ته سپلای کیږي، هلته کې لیږله کیږي. د منډایي مشر را سره موجود دی ظاهر خان. د هغوی نه به تپوس پوښتنې کوو چې دلته کې کم قسم سبزیانې راځي، د کم ځایونه راځي او ورسره د دې طریقه کار څه دی. ډېره مننه ظاهر خان چې تاسو وخت راکړو. ډېره مهرباني ظهور خان راتلو او ستاسو موږ له ټیم راکولو. مننه. خوشحاله اوسئ. د دې منډایي وخت څومره وشولو او څنګه چې ما په خپلو خبرو کې ویل چې دې منډای کې یوازې سبزي نه بلکې فروټ هم راځي. جی د ظهور خان کنسټرکشن د دې تقریبا د 2023 مارچ کې موږ سټارټ کړی او بیا په دې موږ ته پراپر یونیورسټي چې ده هغه بیا په جولای کې میلاو شوې ده. مطلب 20 جولای د دې اوپننګ ډے و. په هغې باندې موږ یو ښه ټیک ټاک پروګرام کړی او زما په خیال تحصیل انتظامیه ټوله په هغې کې موجوده وه. صحیح. جی سبزیانو کې کم قسم دلته کې راځي؟ ظهور خان سبزیانې اوس چونکې زموږ لوکل سیزن دی، په لوکل زموږ د سوات بیا د ازیخیل یا متوړیزي کم دغه چې دي په دې کې اوس لوکل باندې ټماټر سپیشلی ډېر زیاتي او بیا شمله مرچکې، بینډۍ، تورۍ، کریلا ډېره کمتره خو بهرحال یي او تریخ مرچکې، ګوپیان، ټیپر، اوږه او پیاز تقریبا اوس اند ختمېدو باندې دي. زموږ د سوات مهمه اهم سبزي کومه یواده جي؟ زموږ په سوات کې که تاسو پیداوار تقریبا د ټولو نه ډېر د ټماټرو، چونکې دې تاسې هم د سبزۍ بادشاه ویلی کېږي او بیا زموږ په سوات کې ټماټر په غریزو علاقو کې ډېر ښایسته ټماټر هم کېږي. ته ما ته نه ښکاري چې یاره په پاکستان کې بیا د دې په مقابله کې بل ټماټر کې کم زموږ د غریزو علاقو دي. په مقدار کې د شي زیاتی خو معیار به د دې شانتي نه وي، معیار د دې ډېر برابر. کله چې هم د سوات بیا په خصوصي توګه د تحصیل خوازخیلې او د آس پاس کلو د ذمهدارانو ټماټر را ورسیږي نو ذمهداران فریاد کوي چې یاره زمونږ ټماټر چې دی هغه په هغې باندې مونږ کړاوونه وکړو، زیانونه وکړو ډېر زیات. د هغې وجه څه کیدای شي جي؟ ظهور خان دا به راته زه یا بدقسمتي یا څه چې تقریبا داسې نه ده چې د ټول عمر نه، خو د تېرو 4-5 کالو نه یا د 6 کالو نه زمونږ د ملک سیاسي حالات داسې دي چې د بده مرغه کله هم زمونږ د سوات سیزن شروع شي نو هغې ته مظاهرې او درنې او احتجاجونه او مطلب مختلف قسمه دغه ورته راشي، روډونه بني. که تېره هفته ته وګورې نو ډېر نقصان خلکو کړی دی. 4 ورځې او 5 ورځې ګاډي په لاره ولاړو. دا خو سبزي ده چې 4 ورځې په لاره باندې په کنټینر کې بنده پرته وي. بیا هلته کې چې ورسېدو زموږ خپل ګاډي پکې وو نو مطلب د کوزېدو هم داسې چا شوق نه کوو چې یاره په منډۍ کې صرف کوز کړي نو بیا هغه ریټ نه کوي. بله زمیندار که فریاد کوي نو یو خو دا ده چې خرچې ډېرې بې انتهایي زیاتې دي. اوس که سرو ته وګورې ایون دوايانې چې دي هغه هم دومره دي چې نن سبا کم ریټونه چلیږي نو دا زمیندار لکه رننګ خرچې چې دا نه پوره کوي. نه قدرمنو کتونکو ظاهر خان سره خبرې اترې وشولې د منډۍ حوالې سره او بیا کم سبزیانې چې دلته دې منډۍ ته راځي د هغې حوالې سره هم خبرې اترې وشولې، د زمیندارانو حوالې سره هم خبرې اترې وشولې. که چېرې تاسو هم
د دې منډۍ وزټ کول غواړئ یا دلته کې خپل سبزیانې راوړل غواړئ نو بالکل جی دوی به خپل نمبر چې هغه ستاسو سره شریک کړي څه قسمه معلومات وي څه قسمه سبزیانو حوالې سره خبرې اترې وي دوی به تاسو له معلومات درکوي که مو خوښه وي زموږ د کتونکو سره خپل موبایل نمبر چې دی هغه شریک کړئ 0345 89 82 86 دا زما نمبر دی څوک ذمہداري یا مطلب اغوستونکي هغه په دې نمبر رابطه کولی شي ٹھیک تا ډیره مننه د بل پروګرام پورې ضرورت الله ورکې اجازه تاسو چې چرته او خاد او سه آباد او سمن په خپل دعاګانو کې ضرورت ساتي کور مودان د لوی الله پامان